السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید ده چې ښه به یې. ملګرو، په ننني ویډیو کې به ستاسو سره د واتساپ په اپډیټ باندې خبره کوو چې واتساپ ته یو اپډیټ راغلی دی، هغه د چینل اپډیټ چې تاسو په واتساپ کې چې نو هغه هم اوس چینل جوړېږي. یعنې تاسو په خپل موبایل کې اوس علم سات چې نو چینل نشئ جوړولی، ځکه چې واتساپ په نمبر باندې د یو کس چې نو نمبر ویریفای کوي او هغه کس یې جوړولی شي چې نمبر چې په واتساپ باندې ویریفای وي. نو زه به تاسو ته صرف د چینل په باره کې ووایم چې دا چینل چې نو دا څه کار کوي او نور د چینل جوړېده چې نو هغه چې کله ستاسو نمبر ویریفای شي د واتساپ د طرف نه، نو بیا به تاسو چینل جوړولی شئ. نو اپډیټ داسې راغلی دی چې اپډیټ چې نو لاول دلته کې په دې سټیټس په دې ځای باندې چې و نو اپډیټ په دې ځای باندې چې و نو سټیټس و، اوس چې نو اپډیټ پرې لګېدلی دی. دا څنګه پرې لګېدلی دی چې ځکه چې په دې سټیټس دې ځای ته چې نو دې ته یو اپډیټ راغلی دی، هغه دی چینلز آپشن. یعنې مطلب کې دا چې اوس چې نو تاسو په خپل واتساپ باندې هم نیوز هر سره کتی شئ، نیوز، ډرامې وغیره چې څه قسمه ستاسو خوښې لکه میچ وغیره دا پرې تاسو کتی شئ. صحیح شو. نو زه به پرې عالم صاحب صرف دا نیوز په چینل دا اوپن کړم چې نیوز چینل ما اوپن کو. نو دلته کې وایي پبلیک چینل، په دې کې چې نو فالوور چې نو هغه 2.1 میلیون فالوور دی. دا تاسو لیدلی شئ فالوور چې نو 2.1 میلیون دی او دې ته دا نیوز راځي، تاسو لیدلی شئ. په دې کې دا ویډیوز چې نو دا ورته راشي دا به تاسو لږ شانتې ډاونلوډ کړئ، بالکل ایچ ډي ویډیو دی او بیا تاسو په دې واتساپ کې واچ کولی شئ. نو دې ته دا نیوز راځي، تاسو لیدلی شئ هر سهار هر ماښام ورته راځي. بیا په دې کې تاسو وایئ چې مونږ به کې چې نو بل یعنې یا نیوز وکته یا کرکټ یا وغیره وغیره چینل چې نو هغه ګورئ، نو تاسو به دلته کې په دې پلس والا نشان باندې به کلیک کړئ. په دې باندې کله چې کلیک کړو نو بیا به فایند چینل باندې کلیک کړئ. په دې باندې کلیک کړو نو دلته کې به تاسو ته یو سرچ آپشن راشي، تاسو لیدی شئ. هم په دغه سرچ والا آپشن باندې به کلیک کړئ. دا هم تاسو ته نیوز او دا کسان چې نو دوی هم دا چینلې دي دا تاسو ډایرکټ فالو کولی شئ. صحیح شو. په دې پلس والا نشان چې کله تاسو ور کلیک کړئ بس دا فالو شو، صحیح نښه ورته وشي فالو شو. نو زه به پکې کرکټ سرچ کړم چې کرکټ چینل یې پکې څونه دي. نو په دې کې صرف کرکټ چینل چې دی نو هغه صرف دوه دي، هغه دی انډین کرکټ ټیم او آل تھنک کرکټ ود آکا. نو ما دا یو چې نو فالو کړی دی 28.3 کې چې نو 28.3 کې فالوورز دي. او چې تاسو وایئ چې ما ته لکه نوټیفیکیشن چې نو هغه چې نو بار راتلی، یعنې لکه زه یې ته خبرولی چې څه ټایمې څه نیوز راغی، نو تاسو چې نو دا نوټیفیکیشن والا آپشن آن کړئ، بیا تاسو ته چې څنګه نیوز راځي بس تاسو ته به یو دم موبایل ته نوټیفیکیشن راځي. صحیح شو. نو ملګرو دغه ویډیو وه چې دا چینل آپشن چې نو واتساپ ته راغلی دا یو نوی اپډیټ دی. په دې کې خلک دا چینل جوړوي نو ډېر زیات لکه واتساپ باندې لکه ډېر زیات دغه دی نو خلک پکې دا چینل جوړوي، دونه ډېر فالوورز دي 1 میلیون نه ټول په بره دي. نو ملګرو همدغه ویډیو که ویډیو خوښه شوه نو زما د یوټیوب چینل انور ټیپس اینډ ټریکس سبسکرایب کړئ او ورسره دا ویډیو چې نو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مهرباني.